السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به اوسئ. د اکسل پروګرام زده کړه په پښتو ژبه له انجینر جمشید حقیار سره. نن د اکسل پروګرام لومړۍ ورځ ده. دغه ویډیوګانې تاسې په یوټیوب کې چې ولیکئ افغان پرایویټ های سکول، دغه مکملې ویډیوګانې تاسو ته به لاسته راشي. نن به د اکسل پروګرام په تعریف باندې خبرې وکړو چې د دې استفاده څه شی ده او څنګه کولی شو چې اکسل پروګرام که څوک موږ نه پوښتنه وکړي څه رقم ورته ووایو چې اکسل پروګرام یعنې څه شی پروګرام ده. د دې په خاطر چې زه لیکنه وکوم، زه به ورډ پروګرام خلاص کړم. دلته به زه ولیکم What is MS Excel program. اکسل پروګرام څه شی ده؟ وایم چې it is the production of Microsoft company and used for accounting, comma, it is the production of Microsoft company. دا MS چې ورسره ده دا په دې معنی چې دا محصول دی مایکروسافت کمپنۍ ده. MS یعنی مایکروسافت، دا محصول اکسل پروګرام محصول دی مایکروسافت کمپنۍ ده and used for accounting او د حسابۍ لپاره ترې استفاده کیږي، او بل mathematical works ریاضیکي کارو لپاره ترې استفاده کیږي، او ډیزاین لپاره ترې استفاده کیږي. دغه جدولونه، دغه لیستونه، دا چې کوم موږ ډیزاین کوو هغه کوو، دا ټول په اکسل پروګرام کې کیږي. یعنی په هر شرکت کې، په هر مؤسسه کې، په هر یو مکتب و کوم کارونه چې مثلا یو ډیټابیس که هم ولري نو اکسل پروګرام نه حتما ترې استفاده کیږي. یعنی اکسل پروګرام ډیر مهمه پروګرام ده. بعد له دې به راشو، دا تعریف شه. اوس به راشو لیاوټ آف MS Excel. لیاوټ څه معنی؟ لیاوټ قوارې ته وایي، یعنی چهره د اکسل پروګرام دغه چهره ټول تاسو ته زه به تشریح کړم چې عبارت له څه شي. دلته به یو ولیکم ټکی سپیس چې شماره خپله واخلي. ټایټل بار ده، ټایټل بار ده. دوهم پکې ټاب ده، او دریم پکې ریبن ده، او څلورم پکې فورمیولا بار ده. پنځم پکې موږ کالم هیډینګ او بل چې ده رو هیډینګ. بل پکې شیټ ده. ورټیکل سکرول بار ده، او بل چې ده هورزنټل سکرول بار ده. سټیټس بار ده. بل پکې کپشن بټنز یا هم کنټرول بټنز دې ته هم وایو. ښه، اکسل پروګرام قواره چې ده یا چهره چې ده له دغو شیانو څخه تشکیل ده. را به شو اکسل پروګرام په زه خلاص کړم. ښه، دلته موږ وویلې چې
لیاوټ آف ام اس اکسل یعنی قواره یا ظاهري چهره د اکسل پروګرام. دلته که راشو اول چې د ټایټل بار، ټایټل بار دې قسمت ته څه وایي؟ ټایټل بار. دا سیف شوی نه ده ځکه د بوک 1 په نامه د دې نوم ده او دغه ځای نه یې پوهېږي چې اکسل یعنې اکسل پروګرام ده. دې ته ټایټل بار وایي. له ده ځای نه موږ پروګرام پېژنو چې دا کوم پروګرام ده. دلته که راشو ګورئ، دلته ګورئ دا به صفحه زه غټه کړم. ګورئ د دې ټایټل ورد ده، یعنې څه معنا؟ دا ورد پروګرام ده. نو دې ته ټایټل بار وایي. که دا سیف کړو موږ، دلته زه یو لیکنه وکوم، کنټرول اس ورته وایم دا سیف که د چې په نامه ډسکټاپ کې دی علي په نامه دا ذخیره کو. نو دا زه کلوز کوم. ګورئ ډسکټاپ په مخ په علي په نامه سیف شه. دا به راشو ګورئ دلته ټایټل یې واخیسته که نه چې د علي په نامه ده، دا اکسل ده. دویم چې ده ټاب. ټاب دې ته وایي. دا د هوم ټاب ده، دا د انزرت، دا د ډرا، دا د پیج لیاوټ، دا د فورمیلا، دا د ډیټا، دا ټول هر یو ته موږ ټاب ویلی شو چې پخوا دې ته منیو بار سې ویلی، منیو بار سې ویلی. بل ریبان ده، دریم شماره ریبان. ریبان څه شته وایي؟ دې هر یو ته ریبان وایي. دې قسمت ګوره دا د فونټ ساحې ته دې ته د فونټ ریبان وایي، دې ته د الاینمنټ ریبان وایي، دلته دې ته د نمبر ریبان وایي، دې ته د سټایل. که دلته انزرت ته هم راشو ګوره دا د ټیبلز ریبان ده، صحیح ده. دا د چارتس ده، دا د فلتر ده، دا د لینکس ده، یعنې دې قسمتو ته ریبان وایو. بل چې ده فورمیولا بار. دلته دې قسمت ته موږ دې ته موږ فورمیولا بار وایو. که چیرې زه نوشته کومه مساوي سم جمع کرته دغه ټولې خانې قوس بسته انټر، دا ټول شه څلور شه. دلته چې زه کلیک کوم ګوره دلته د دې فورمول ماته دلته ښیي، دلته یې ماته نه ښیي، دلته دغه دې قسمت ته فورمیولا بارس وایي. او که غواړې د اکسل ټول څه چې فورمولونه دي ویې ګورې دلته اف ایکس ته کلیک که نو دلته ټولې هغه فورمیولې چې مثلا ډېر مشهوره دي دلته ټول استفاده کولی شو. دې ځای نه نورې فورمیولې هم دي، یعنې تاسو استفاده کولی شئ. را به شو بل فورمیولا بار باندې پوه شو. کالم هیډینګ، دې ته کالم هیډینګ وایي. هیډینګ عنوان ته وایي، یعنې دا د ای کالم ده، دا د بي کالم ده، دا د سی کالم ده. په همدغه نوم باندې موږ پیژنو. که چیرې زه دلته کلیک کوم دا کوم کالم ده؟ دا اف کالم ده. ګوره اوس دوه کالمه انتخاب مې کړه، درې، څلور. د هر یو ته یې څه ویلی شو؟ کالم. دې ته موږ ساتر ویلی شو. دا لومړی سطر یا رو چې ورته وایي. دا اوله رو ده، دا دویمه، دا دریمه، دا څلورمه. دې ته یې کالم هیډینګ ویلی، دې ته رو هیډینګ. یعنې دا معنا چې د دې له نوم نه موږ پیژنو چې دا اوس څویمه رو ده، دا څوارلسمه رو ده، دا پنځلسمه رو ده. دا کوم کالم ده؟ دا د ایل کالم ده، دا د او کالم ده. د هرې خانې ته یې موږ سیل وایو. سیل یعنې حجره. که ووایو چې کالم څه شی ده؟ د کولیکشن آف څه شی؟ د کولیکشن آف سیلز. او رو چې ده د کولیکشن آف سیلز. کالم د کولیکشن آف سیلز او رو چې ده د کولیکشن آف سیلز. فرق یې دا ده چې کالم چې ده دا د حجرو مجموعه داسې په عمودي ډول، او رو چې ده یعنې مجموعه د سیلو په افقي ډول. اوس که وغواړو چې د بسته مکمل یو شیټ کې که چا وویل چې شیټ څه معنا؟ شیټ چې ده د کالم او د رو مجموعې ته څه وایي؟ شیټ وایي. کولی شو چې موږ د ځای نه شیټ اضافه هم کړو. ګوره دویم شیټ، دریم شیټ، څلورم شیټ، پنځم، شپږم، هر څومره چې ضرورت. یعنې دا څه معنا؟ که چیرې موږ داسې یو جدول د معاشاتو جوړ کړی د حمل د میاشتې د ثور، جوزا، سرطان داسې، یا که مثلا داسې یو حاضري مو جوړه کړې وي یو صنف ته، یعنې د حمل میاشتې ثور، جوزا، سرطان، دلته موږ رینیم هم ورکولی شو. دلته راست کلیک کوم، دلته رینیم ته ورشم، دلته ورته وایم چې مثلا چې حمل میاشت، حمل میاشت. دا مثلا راست کلیک کوم، رینیم کوم، ورته وایم چې ثور میاشت. داسې یعنې رینیم کولی هم شي او بیرته یې ډیلیټولی هم شي. راست کلیک ډیلیټ. نو که وغواړو چې په یو شیټ کې ټول څو کالم او څو رو دي، دغه کونج کې به دلته موږ کلیک ونیسو،
دا صفحه به زه لږ دغه ځای به لږ غټ کړم چې صحیح معلوم شي. دلته زه کلیک ونیسم نو ماته ښکاري چې ګورئ 16384 کالم دي او رو څو دي 114 15 شپږ اویا دا مکمل ټول رو دي. او که چیرې موږ وغواړو چې دلته کلیک وکړو چې آخري رو ته ولاړ شو نو دلته کنټرول به ونیسم لاندې او ایرو کې به لاندې کلیک کړم. ګورئ 145 شپږ دا آخرینی رو ده. او که غواړئ آخرینی کالم ته لاړ شو کنټرول ایرو کې رایټ به کلیک کوم. آخري کالم ګورئ دا ده چې دلته موږ وویل چې د څویم کالم ده. که بیرته غواړو چې بیرته لومړی کالم ته ولاړ شو یا لومړی رو ته لاړ شو ایرو کې لیفت کې ایرو کې به له کنټرول سره ونیسئ او بیرته به کنټرول ایرو کې اپ ایرو کې سره به ونیسئ. دا چیرته ښکاري زه دلته یو درته ژبه یې زه انګلیسي کوم او اسکا کیبورډ زه راولم په صفحې باندې دا کنټرول چې ونیسئ له دې سره آخرینی رو ته به بوځي او دا کنټرول له دې سره پریس کړئ ایرو کې د کیبورډ یعنې څلور خواوې علامې چې لري نو تاسې به آخرین کالم ته به تاسې بوځي. زه اوس غواړم چې په یو شیټ کې څو صفحې دي دغه به څه رقم کوو. زه به په آخریني کالم او په آخریني رو کې به زه څه وکړم لیکنه وکړم بیا هغه موږ ته ښکاري چې څو صفحې ځایږي. کنټرول ګورئ دا بټن له دې سره پریس کوم آخریني سطر ته یا رو ته یې بوتلم او بیا کنټرول دا کلیک کوم چې آخریني کالم ته موږ بوځي. زه دلته لیکم چې وحید. زه اوس غواړم چې دا وګورم چې دا څویمه صفحه کې ده. تاسې کولی شئ چې دلته پیج بریک ته ورشئ دلته دا وګورئ د څویمه صفحه کې یم زه. دا به زه لږ دې خوا بوځم یعنې یو شیټ کې څو صفحې ځایږي ګوره 40 2 833 یو دا مکمل دومره پیجې یعنې ورقې په یو شیټ کې امکان لري چې ځای شي. ښه را به شو بیرته فورمیولا بار مو وویلې کالم هیډینګ مو وویلې رو هیډینګ مو وویلې شیټ مو وویلې چې دې ته شیټ وایي یا اول شیټ دویم دریم څلورم نوم هم ورکولی شئ. دلته دې ته شیټ ویل یعنې هر څومره اندازه موږ شیټ کولی شو چې اضافه کړو. بل به راشو شیټ مو ویلې ورټیکل سکرول بار دا په هر پروګرام کې یو شوي دا وګوره عمودي سکرول بار او بل چې ده افقي. لکه زه دا صفحه لږ مخکې بوځم دلته به راشي ګورئ دا څه شی ده یو دا چې ده ورټیکل یعنې عمودي او هورزنټل سکرول بار دا یعنې چې افقي. دا اکسل پروګرام کې من دغه یو شی ده. صفحه زه مخته راولمه دا وګورئ دا ورټیکل سکرول بار ده او دا هورزنټل سکرول بار ده چې صفحه پکې دې خوا پتللی شو. بل سټاتس بار هم هر پروګرام کې یو شوي دغلته چې مونږ ته لیکنه لږ رهنمایي کوي دې ته سټاتس بار وایي چې دې سټاتس بار کې ګورئ دا شیان دي. ګورئ دا صفحه شاته بیایي دا صفحه مخته راولي دا پیج بریک حالت ښیي لیاوټ ښیي دې ته څه وایي سټاتس بار دې ته وایي. بل کاپشن بټنز یا کنټرول بټنز دغه بټنو ته کاپشن بټنز یا کنټرول بټنز وایي چې له دې باندې صفحه بندیږي دې باندې صفحه کوچنۍ کیږي مینیمایز او ماکسیمایز او دا ریسټور ډاون یعنې صفحه دلته لاندې راځي. دا و د اکسل پروګرام لیاوټ یعنې موږ معرفي کړه چې اکسل پروګرام کې څه شی موږ ته ښکاري د صفحې په مخ. دوستانو اوس به راشو چې اکسل پروګرام موږ دا به ذخیره کړمه د ډیسکټاپ په مخ. ښه اوس غواړو چې اکسل پروګرام په څو طریقو موږ خلاصولی شو. اوله طریقه یې دا ده چې اسانه طریقه یې دا ده چې زه دلته راشم که مثلا اسانه طریقه یې دا ده ګورئ دا ټول پروګرامونه یې دا په ترتیب د الفبا دي. دا مثلا د ای بخش ده اکسل پروګرام په ای شروع ده نو ای ته به ځمه دا دې کلیک کړئ اکسل پروګرام خلاص شو. بله طریقه یې دا ده چې دلته په ټسک بار باندې دا څه وکوئ راولئ دا زه لیسته کوم دلته به راشم اکسل پروګرام دلته راس کلیک پکې وکوم او ورته وایم چې مور
پین ټو ټاسک بار دلته اضافه کړه. ګورئ ټاسک بار کې اضافه شه، هر وخت د ضرورت یې کلیک کړه دستي راځي. بل دا چې مثلا دلته سټارټ مینیو کې راولو، دلته یعنی سټارټ مینیو کلیک کړه، دې ته سټارټ مینیو ټایلز وایي، ټایل دې ته ټایلز وایي. ټایل په انګلیسي کې لکۍ معنا ورکوي، دا د سټارټ مینیو لکۍ په حساب ده. دلته به راشو اکسل پروګرام راست کلیک ورته وایي چې پین ټو سټارټ، ګورئ دلته اضافه شه. دا یې بله طریقه. بل ډسکټاپ په مخې هم راوستلی شو. دلته اکسل ته ورشو، دلته ګورئ ورته وایو چې داسې راست کلیک، دلته ورته وایي چې اوپن فایل لوکیشن. دا اکسل اصلي لوکیشن یې دلته راشو چې کاپي وکړو، واخلو او دلته یې پیسټ کړو. نو د اکسل پروګرام همیشه چې ضرورت یې موږ دلته موږ راوسته. دا یې بله طریقه. بله طریقه یې دا ده چې را به شو رن پروګرام به خلاص کړو. رن څه معنا یعنې منډه یو پروګرام ته راسه. دا په څه رقم خلاصېږي چې کله موږ سټارټ بټن کیبورډ له آر سره پریس کړو، ګورئ رن پروګرام خلاصېږي. زه دلته نوشته کړم چې اکسل انټر کړه دستي خلاصېږي. دا یې بله طریقه. بله طریقه یې دا ده چې رن کې زه ولیکم ویژوال بیسیک پروګرام نه زه لاړ شم سی ام ډي ولیکم، دلته نوشته کړم چې سټارټ اکسل انټر کړم، اکسل پروګرام به خلاص شي. بله طریقه یې دا ده چې دلته سرچ کې زه نوشته کړم چې اکسل، دا ده انټر کړه اکسل پروګرام خلاص شي. بله طریقه یې دا ده چې زه دلته په ډسکټاپ په مخ راست کلیک کړم، نیو ته لاړ شم او دلته ګوره د اکسل فایل خپله خلاص شي. بله اسانه طریقه یې دا ده چې زه دلته اکسل پروګرام ته ولاړ شم، راست کلیک پې وکوم او ورته مور اوپن فایل لوکیشن، اکسل پروګرام باندې راست کلیک وکوم، پراپرټیز ته ورشم او شارکټ دلته شارکټ ور اضافه کړم. شارکټ زه ورته وایم کنټرول آلټ ای، ګوره کنټرول آلټ ای چې زه پریس کړم شی به شي اکسل پروګرام به خلاص شي. کنټرول آلټ ای څه رقم کیبورډ کې زه در وښیم، یعنې ګورئ کنټرول آلټ ای. تاسو کولی شئ چې بل شارکټ ورکړئ. زه اوس کنټرول آلټ، نو زه کنټرول آلټ ای پریس کوم، ګورئ اکسل پروګرام خلاص شي. بله خبر دوستانو چې له هیره مې ونه وځي، د اکسل فایل ته ورک بوک وایي. ګوره دا جدا ورک بوک ده، دا جدا ورک بوک ده. نو دا و د نن ورځې درس دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو ځان سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او نورو دوستانو ته یې هم ورسوئ.